د افغانانو د لاسونو هنر چې په نړیوالو بازارونو کې خاص شهرت لري. دا د افغانانو په لاسونو جوړې شوي قالینې دي چې د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې پلورل کیږي او ګڼ شمېر کسان پکې په دندو بوخت دي. د افغانستان د لاسي قالینو اتحادیه وایي د روان کال په لومړۍ ربع کې 25 هیوادونو ته د 14 میلیونو ډالرو په ارزښت د افغانستان د قالینو صادرات ترسره شوي دي. د دغه اتحادیې د مسؤلینو په باور پاکستان، ترکیه، عربي متحده امارات، ایټالیا او ګڼ شمېر نورو هیوادونو ته شاوخوا 300,000 متر مربع قالینې صادرې شوي دي. در حدود 300,000 متر در ربع اول سال صادرات صورت گرفته که ما از تخمین کرده میتونیم که مثلا وضعیت به چه شکل است، چون ارقام ما معلومات یا همو جایگاه دقیق با ما ارائه میکنه. ارقام است که ما 300,000 داشتیم، باز کوشش همی است که این تعداد بیشتر و بیشتر شود. دغه اتحادیه زیاتوي په ټول هیواد کې له هر سکتور څخه زیات کسان د قالینو جوړولو په برخه کې په دندو بوخت دي چې شمېر یې 1.2 میلیون ته رسیږي. سکتور قالین اشتغال زایی که به وجود آورده بیشتر از 1.2 میلیون مردم است. باز بیشتر از اینا در سمت شمال است. باز در حد اکثر کشورهایی که حد اکثر ولایت‌های افغانستان این بافندگی صورت میگیره و مشتری ها هم قالین هایی که خودشان با منویتی که هستند مثلا یا با مفکوره یا دیزاین یا مفکوره که مثلا در ذهن دارن او را جستجو کرده خریداری میکنن. د لاسي قالینو پلورونکي وایي د افغانستان د قالینو بازار ښه دی، خو اسلامي امارت دې د هوایي دهلیز په برخه کې جدي اقدام وکړي ترڅو په ارزانه بیه نورو هیوادونو ته صادر شي. از این اتاقای تجارت وزارت ترانسپورت خواهشمند هستیم عموما دکاندارا یک دهلیز هوایی به صنعت قالین داشته باشین. یکی فعلا که در دبی میره بسیار گزاف در اروپا ما قالین انتقال میتیم در کشورهای اروپایی امریکایی، اما مثل که سابق بودن که دهلیزهای ترکیش ایرلاین بود بسیار با ما آسان بود، بسیار کیلوی ناچیز با ما قالین نمیبرد. این تک شرایط میخوایم که قالین به جهان عرضه شود. قالین پلورونکي وایي په هیواد کې په بیلابیلو نومونو لاسي قالینې جوړیږي. بلژیک، ولایتي، پشمي، وطني دي چې له ایراني، هندي او پاکستانی قالینو څخه زیات شهرت لري. در بازارهای جهان عموما حرف اول هم میزنه قالین افغانستان و به دسترسشان نمیرسه. اگر برسه گفتم هم کیفیت بسیار بالا داره و هم رشد صنعت افغانستان بالاخره مردم به یک جای میرسن از صنعت خود، از پشم فروش گرفته تا بافنده تا فروشنده تا کسی که زیر پای خود وار میکنه. یک چیزی است که خاص از اما به دسترس مردم قرار نمیگیره اون طرف. اگر زمینه را جور کنن یعنی این قالین نیست، نظیرش نیست. د افغانستان لاسي قالینې په نړیوالو بازارونو کې خاص ځای لري او هر ځل یې په نړیوالو بازارونو کې لومړی مقام ګټلی دی. د لاسي قالینو اتحادیې د معلوماتو پر بنسټ په تیر کال کې هم د 1 میلیون متر مربع په ارزښت د افغانستان قالینې بیلابیلو هیوادونو ته صادرې شوي دي.